ملګرو الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي ویډیو د یو نوي موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو زه تل کوشش کوم چې ستاسو د پوښتنو یو پوښتنه راوالم او تاسو له یو ویډیو جوړه کړم او تاسو له معلومات درکړم. نن مې هم یو پوښتنه راخیستې او پوښتنه دا ده چې آیا زه کولی شم چې د اسنادو نه مخکې په خپل لا پوسټ اکاؤنټ کې پیسې واچوم او که نه؟ زه غواړم په دې باندې یو څو خبرې تاسو سره وکړم ځکه دغه پوښتنه څو ځلې مانه شوې ده. ما په مخکې ویډیوګانو کې زما څومره فکر دی څومره خیال دی ما په خبرې کړې دي، خو خیر زه په ځان له دغه ویډیو جوړه کړم او تاسو ته معلومات درکړم. ملګرو په خپل لا پوسټ کې تاسو هغه پیسې اچولی شئ چې کوم څومره تاسو ته دولت درکوي. کله چې تاسو اسناد نه لرئ او تاسو دوماندیزي نو تاسو له دولت او فی لخوا تاسو له 440 روپۍ درکولی کېږي. که هغه 440 تاسو دینه مثال روباسئ په څه طریقه باندې او بیا تاسو په خپل اکاؤنټ کې له دغه مقدار مطابق روپۍ اچوئ نو دا بیا صحیح خبره ده. ولې که دینه زیاتې تاسو اچوئ نو دا یو پوښتنه جوړېدلی شي ځکه چې کله تاسو اسناد نه لرئ تاسو دوماندیزي نو تاسو کار اجازه نه لرئ. کله چې تاسو د کار اجازه نه لرئ نو تاسو سره د روپۍ د کوم ځای نه راځي؟ دا یو سوال جوړیږي. دغه کمې روپۍ چې تاسو خپل لا پوسټ اکاؤنټ کې اچوئ دا تاسو سره د کوم ځای نه راځي؟ که تاسو چیرته دوی وغواړي تاسو نه دوی دغه پیسې که څوک وغواړي چې د دې ثبوت موږ ته راکړي دغه پیسې تاسو سره د کوم ځای نه راغلي نو تاسو سره باید یا ثبوت ولرئ. که تاسو سره چیرې ثبوت نه وي نو طبیعي خبره تاسو ته مشکل جوړېدلی شي. نو ښه خبره دا ده چې تر څو پر تاسو اسناد نه اخیستي تاسو په خپل لا پوسټ کې پیسې مه اچوئ. اوس بعضې ملګري واچولي دي یا بعضې ملګري غواړي چې واچئ، ولې قانونا تاسو کله چې دوماندیزلي یاستئ تاسو د کار اجازه نه لرئ. نو چې کله تاسو د کار اجازه نه لرئ تاسو سره دغه پیسې د کوم ځای نه راځي؟ نو چې تاسو سره پیسې هغه سورس هغه ذریعه نه وي معلومه نو بیا تاسو نه که څوک پوښتنه وکړي د نه ثبوت غواړي نو تاسو باید ثبوت ورکړئ، تاسو باید تفصیلات ورکړئ چې دغه پیسې تاسو سره د کوم نه راغلي. نو ښه خبره ده چې قانون تاسو یعنی نشئ کولی چې تاسو په خپل لا پوسټ اکاؤنټ کې پیسې واچوئ او دا ښه خبره ده مې اچوئ. نو هر کله چې تاسو اسناد واخیسته تاسو کار شروع کوئ نو بیا ستاسو چې کومه تنخواه ده هغه ستاسو اکاؤنټ لا پوسټ اکاؤنټ ته راځي او تاسو هغې نه بیا استفاده کولی شئ، تاسو بیا پیسې اچولی شئ ویستلی شئ. هغه هم دغه خپلې تنخواه مطابق حتی که تاسو چیرې اسناد واخلئ او تاسو ډېر زیات مقدار باندې روپۍ اچوئ نو تاسو دا پوښتنه کېدلی شي چې دغه پیسې تاسو سره د کوم نه راغلې. د دې ثبوت ورکړئ باید تاسو ورکړئ. نو که چیرې تاسو دوماندیزلي تاسو در دا د اسناد نه اخیستي بهتره خبره دا ده چې تاسو لا پوسټ کې روپۍ مه اچوئ. ځکه که چیرې تاسو نه پوښتنه وکړئ چې دې روپۍ تاسو سره د کوم ځای نه راغلي ځکه تاسو خو دوماندیزلي اسناد نه لرئ. نو تاسو چې کله اسناد نه لرئ تاسو د کار اجازه نه لرئ او کار اجازه چې نه لرئ نو تاسو عایدات نه لرئ یعنی پیسې نشئ ګټلی نشئ پیدا کولی. نو دغه پیسې بیا تاسو سره د کوم نه راځي؟ نو په دې به بیا تاسو ثبوت ورکوئ، د دې به تاسو بیا هغه تفصیلات ورکوئ او تر څو هغه مطمئن شي چې هر څوک تاسو نه پوښتنه کوي. نو ښه خبره دا ده زما مشوره دا ده چې تاسو پیسې په خپل لا پوسټ کې تر څو تاسو اسناد یې اخیستي مه اچوئ. اوس که دغه 440 کوم تاسو له وفي درکوي که د دې مطابق تاسو څومره روپۍ اچوئ نو تاسو سره بلکل اجازه ده تاسو کولی شئ چې هغه واچوئ مثال 200 300 400 ځکه تاسو دا ویلی شئ چې تا ماته وفي روپۍ راکړي دا د وفي روپۍ دي دا هغه ما خپل اکاؤنټ کې اچولې دي. که هغه د وفي روپۍ تاسو په کومه طریقه راوباسئ هغې نه بعد نو داسې چې کوم دی که تاسو د وفي روپو نه زیاتې روپۍ او تاسو په خپل اکاؤنټ کې اچوئ نو که تاسو چیرې تاسو نه څوک پوښتنه وکړي نو تاسو باید بیا ثبوت ورکړئ که تاسو چیرې سوال لاندې راځئ. نو مننه ملګرو الله دې وکړي چې تاسو د خپلې پوښتنې جواب اخیستی او تاسو دغه معلومات در رسېدلي. تاسو ټول ملګرو نه زما دغه هیله ده چې دغه ویډیوګانې ټولو ملګرو سره شریکې کړئ تر څو ټولو ملګرو ته صحیح او دقیق معلومات ورسیږي. باید موږ تاسو یو بل سره کومک وکړو یو بل ته لاس ورکړو تر څو افغانانو ته دلته صحیح معلومات ورسیږي او تر څو دوی په ژوند کې دلته اسانتیا راشي دوی د مشکلاتو نه بچ شي. موږ تاسو یو بل باندې حق لرو دا په یو بل باندې موږ تاسو دا یو حق ده چې یو بل ته لاس ورکړو یو بل سره کومک وکړو یو بل د صحیح معلوماتو نه خبر وکړو تر څو د ټولو مشکلات دلته حل شي. نو مننه ملګرو تر بل ویډیو باندې په لاس وارم په مخامخه